د چمتلي سب سټیشن کې د ټولو فیډرونو اضافه بارۍ ستونزې حل شوې. د کابل ښار شمال لوري ته پروت د چمتلي سب سټیشن چې دا مهال هیواد کې د برېښنا تر ټولو لوی سب سټیشن دی د 480 میگا ولټ امپیر ظرفیت درلودو سره په 1988 لمریز کال کې بشپړ او پرانیستل شوی دی. د چمتلي له همدې تر ټولو لوی سب سټیشن څخه کابل ښار ته 80 سلنه او دغه راز د لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزني ولایتونو ته برېښنا ورکول کیږي. د چمتلي سب سټیشن مسؤلین وایي چې د برېښنا پیاوړو مسلکي انجینرانو پر مټ یې د خروجي فیډرونو اضافه بارۍ تخنیکي ستونزې حل کړي او له 10 میگا واټ برېښنا لیک څخه یې 14 میگا واټو برېښنا لیک ته د 8 فیډرونو ظرفیت لوړ کړی. د 220 کیلو وټ برېښنالیک سرکټونو پیاوړتیا او په ټوله کې د کپیسیټر بانکونو لوړولو چارې یې تر 80 سلنه تکمیل کړي دي چې دې سره د سب سټیشن وړتیا 2 برابره شوې ده. پروژه انکشافی زیر کار بوده که در ابتدا همون بخش کپاستر بانک ها بوده که این بخش کپاستر بانک ها ظرفیت سب استیشن ما را 2 چند بالا بردن. یعنی ما در ابتدا از 150 مگاوات بالا نمیتونستیم، حالا میتونیم تا 300 مگاوات از این سب استیشن بگیریم و توزیع کنیم. د چمتلي سب سټیشن کې به د دریم ترانسفارمر نصب او مونتاژ سره صنعتي برخو کې د اوسپنې ویلې کولو او ګڼو ښاري ساحو برېښنا تنظیم او د پیاوړي برېښنا لیږد اسانتیاوې به رامنځته شي. از نگاه تولید شرکت برېښنا طرفدار از است که صنعتکارها هم حمایت شوند. باید با ترانسفورمر سیم ما و قسمت ذوب آهن تقویه میشه و اونا میتونن تقاضایی که ضرورت دارن بیشتر برق بگیرن و همچنان ما از این ترانسفورمر سیم برای ضرورت هایی که خود ما اگه اضافه بار ترانسفورمر بود او را هم رفع کنیم. د چمتلي سب سټیشن کې په کاربوخت مسلکي انجینران وایي چې تیرې یوې نیمې لسیزې کې ټولې تخنیکي چارې په مسلکي ډول زده کړي او تر اوسه یې د برېښنا تنظیم په ګډون سب سټیشن کې د ورکشاپ له لارې مهمې تخنیکی ستونزې په خپل حل کړي دي. 15 سال از افتتاح سب استیشن میشه و همین انجینرها با مرور زمان با تجربه‌ای که در خود سب استیشن حاصل کردین در هر قسمت، مخصوصا در قسمت رفع آرزا و آرزایی که در قسمت سویچ‌های ما میاد، خودشان به مشکل خودشان رسیدگی میکنن، هیچ کدام مشکلی ندارن در این عرصه که از کس دیگه کمک بخواین. د چمتلي سب سټیشن په ګډون د هیواد ټولو سب سټیشنونو کې د برېښنا مسلکي انجینران 24 ساعته د برېښنا پیرودونکو لپاره په خدمت بوخت دي. د برېښنا تولید له فابریکو نیولې بیا تر سب سټیشنونو او سیمه ییزو جنکشنونو پورې ټولو برخو کې افغان پیاوړي مسلکي انجینران اړوند ټولې ورسپارل شوې چارې د بهرنیو متخصصینو له مشورو پرته ترسره کوي.